बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू शाहिदुल्लाह ऑफिशियल जमंगा ननने टॉपिक हागा दी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यानी हागा दवायानी ची कम मुंगा द ब्लड प्रेशर द नॉर्मल कबुलो द पारा इस्तेमालू दक दवायानो त मुंगा वायु एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स खुद दिन मख के हर कला ची मुंगा द यो ड्रग्स बारे की वायु द यो बॉडी द पैथोलॉजी बारे की वायु दागी मख के दागी फिजियोलॉजी पे जंदल आगा जरूरी दी फर्स्ट ऑफ ऑल मुंगा इंशाल्लाह पदी वीडियो के वायु व्हाट इज हाइपरटेंशन दे सशे द दी कॉजेस कम د دې موږ سره کوم ټایپس دي د دې ریسک فیکټرز کوم دي او د قشان د هایپرټنشن موږ سره کلاسیفیکیشن سره نو په دې ویډیو کې موږ د دې باره کې وایو هایپرټنشن زموږ سره هغه کنډیشن چې کله زموږ بلډ پریشر زموږ د نارمل ویلیو نه هغه سیوا شي دغه ته موږ وایو بلډ پریشر کومنګه په ورلد وایډ باندې ګورونو په دنیا کې اکثریت خلکو ته یو مسله را روانه ده چې هغه د هاي بلډ پریشر او د قشان د شوګر د ډایبټیز ملایټس نو د قشان شوګر او بلډ پریشر دي ته مونږه ماډرن ډیزیزز هم ویل شو او دا نن سبا په ورلد وایډ باندې یو مسله را روانه ده هایپرټنشن زمونږ نن ټاپک هغه د هایپرټنشن چې دی د مونږ سره کمبینیشن دی د ټو ورډز یو د مونږ سره هایپر بل دی ټنشن هایپر دا یو سفکس دی د دې مطلب دی زیات هایپر مین اوور های زیات and tension مین تناو د یو سیس تناو زیاتېدل چونکې مونږه د کارډیالوجي باره کې خبره کوو نو دلته کې د هایپرټنشن مراد دی چې یاره کله د زمونږه بلډ پریشر زمونږه د نارمل ویلیو نه سیوا شي دقې ته مونږ وایو هایپرټنشن چې کله د بلډ پریشر د بلډ چې کم دباو دی زمونږ په رګونو کې هغه د نارمل ویلیو نه سیوا شي دقې ته مونږ وایو هایپرټنشن اوس مونږ وایو هایپرټنشن د دې ډیفینیشن سره الیویشن اف سیستولیک اینڈ ډایسټولیک بلډ پریشر فرام نارمل ویلیو چې کله زمونږه د نارمل ویلیو نه چې کومه سیستولیک او ډایسټولیک ویلیو دا پریشر دی هغه زمونږه د بلډ سیوا شي دغه ته مونږ وایو هایپرټنشن اوس زمونږه د بلډ پریشر چې کومه نارمل ویلیو ده هغه دی 120/80 اوس کو 120/80 زمونږه بلډ پریشر را روان دی دیس از نارمل ویلیو خو کو هر کله زمونږه دقه د بلډ پریشر هغه د 140 یا د 90 mmHg د دینه سیوا کیږي نو دا بیا موږ سره کاونټ کیږي په هایپرټنشن کې سمپلی موږ وایو بلډ پریشر دی څه شي زمونږه په دې بوډي کې زمونږه په رګونو کې د وینې د تلو چې کم رفتار دی دغه ته موږ وایو بلډ پریشر زمونږه په بوډي کې زمونږه د وینې په رګونو کې چې کم رفتار دی په کم رفتار سره دا روانه ده زموږ په دې آرټریز کې دغه ته موږ وایو بلډ پریشر لکه فور ایگزامپل تاسو د ډایګرام ته وګورئ لکه دا د موږ سره بلډ اوس دا بلډ زمونږ په دې آرټریز کې روان دی او د دې د آرټریز په وال باندې چې دا کم پریشر اپلای کیږي د آرټریز دی وال سره د چې دا کم ټکراو راځي دغه ته موږ وایو بلډ پریشر دی وخت کې زه های بلډ پریشر خبره نه کوم سمپلی چې کم بلډ پریشر دی هغه دی څه شي نو دې ته موږ وایو بلډ پریشر چې زمونږ د دې بلډ د دې آرټریز په وال باندې دا کم پریشر چې دی دباو کوي دغه ته موږ څه وایو بلډ پریشر دلته کې ما یو خبره وکړه چې کله د بلډ دغه پریشر دا څه شي د 140/90 mmHg نه دا څه شي سیوا شي دې ته بیا مونږ وایو هایپرټنشن په هایپرټنشن کې مونږ دوه ورډز استعمال کړل چې یو د مونږ سره سیستولیک او بل دی ډایسټولیک سیستولیک مین د هارت چې کم کنټریکشن سټیج دی ته مونږ وایو سیستولیک او د هارت چې کم ریلیکسیشن سټیج دی هغه ته بیا مونږ وایو ډایسټولیک نو چې کله ما زمونږ سره د هارت چې کم ریلیکسیشن کنټریکشن سټیج دی او کو ریلیکسیشن سټیج دی دې کې چې کله مونږ سره سیواوالی راشي او دا څه کوي په های پریشر سره بلډ چې دی هغه څه کوي زمونږه رګونو ته پاس کوي دغه ته مونږ وایو هایپرټنشن سیستولیک مین د کنټریکشن سټیج اف هارت and diastolic mean the relaxation stage of heart نو چې کله ما بیا خاص کر چې کوم موږ سره وینټریکلز دي نو چې کله دا به موږ سره په یو خاص مقدار کې د دې سیستولیک اینډ ډایسټولیک کیږي خو هر کله کړه د ویلیو سیوا کیږي د 140/90 mmHg نه نو دې ته موږ بیا وایو هایپرټنشن یعنی د بلډ پریشر سیوا کېدل هر کله زمونږ سټوډنټس یا زمونږ بعضې ملګري هغه یو غلطي کوي هغوی چې کله موږ سره بی پی کاونټ کوي نو هغوی لیکي چې یاره 140/90 140 and 90 نو بالکل دا به داسې نه کاونټ کیږي دا چې کم 140 دی دیس از دا څه شي دی دا سیستولیک بی پی ده او چې کم 90 دی دا ډایسټولیک بی پی ده دا مونږه عمر لا چې کله مونږه د دې وایو یا دا مونږ په ریټنګ کې لیکو نو دا مونږ دې طریقې سره 140/90 140-90 دا به څه وي غلط به وي ځکه چې 140 دا مونږ سره کنټریکشن سټیج اف هارت دی and 90 چې کم دی دیس از د ریلیکسیشن سټیج اف هارت نو دا موږ سره په دې طریقه باندې مونږ لیکو نو دغه غلطۍ نه به ځان بچ کوو
بیا بلډ پریشر چې دی دې ته مونږ په عام ورډز کې سایلنټ کیلر هم وایو. دا چې دی یو سایلنټ کیلر دی، زیاتره دا مونږ سره چې کوم پالج دی یا چې دی نور داسې مختلف بیماری مونږ سره د های بلډ پریشر د وجې نه راځي. بیا د دې هایپرټینشن د دې مونږ سره ټایپس دي. یو ته مونږ وایو پرایمري هایپرټینشن یا دویم نوم ته مونږ وایو ایزینشیل هایپرټینشن چې د هغې ریزن مونږ سره انناون دی. او د دې چې کوم دویم ټایپ دی هغې ته مونږ وایو سیکنډري هایپرټینشن. سیکنډري هایپرټینشن د دې به مونږ سره کازز کم وي. د سیکنډري هایپرټینشن کازز هغه کم دي. سو لیټ وی سټارټډ. کازز فرست مونږ سره کډنی پرابلم. اوس که یو کس دی او هغه ته د ګردو مسله ده، نو د ګردو د مسلې د وجې نه به د ده چې کوم بلډ پریشر دی دا به څه کېږي؟ سیوا کېږي. به څنګه به سیوا کېږي؟ لکه زمونږ کډنیز او هارټ چې د دوی خپل منځ کې یو بل سره تعلق سره د کډنی او د هارټ یو بل سره ډېر نږدې تعلق دی. څنګه دی؟ زمونږ کډنیز چې دی د زمونږ د بوډي نه ویسٹ پروډکټ چې کوم دی هغه څه کوي؟ ایکسکریټ کوي، زمونږ د بوډي نه وباسي. او دغه شان چې کوم زمونږ سره منرلز دي هغه د سمثینګ څه کوي؟ ری ابزورپشن کوي. دې چې کله د یورین فارمیشن کوي نو 3 سټیپس کې کیږي. فرست اف آل دې څه چل کوي؟ فلټریشن کوي. د فلټریشن نه پس بیا دی ری ابزورپشن کوي. او د ری ابزورپشن نه پس چې کوم امپیورټیز پاتې شي دی هغه زموږ د بوډي نه څه کوي؟ الیمینیټ کوي ان دی فارم اف یورین. اوس کو چرې زموږ سره دا کډنی صحیح طریقې سره ری ابزورپشن نشي کولی، صحیح طریقې سره فلټریشن نشي کولی، صحیح طریقې سره د ویسٹ پروډکټ ایکسکریشن نشي کولی، نو د دغې وجې نه به موږ سره زموږ بلډ پریشر اپ ډاون کیدی شي. کو په دې یورین فارمیشن چې راکم 3 سټیپس دي په دې کې هر یو کې مسله راځي. کو په فلټریشن کې مسله راځي، کو په ری ابزورپشن کې راځي او دغه شان کو په ایکسکریشن کې مسله راځي. نو زموږ سره به زموږ بلډ پریشر هغه دې څه کوي؟ هغه به دې هغې کې به دې اپ ډاون دې راوستی شي. اوس فار ایگزامپل زموږ سره سوډیم، پوټیشیم، کیلشیم، میګنیشیم وغیرہ دا ټول موږ سره ری ابزورب کیږي زموږ په کډنیز په رینل ټیبیولز کې په نفرون کې. اوس کو کله مونږه د یورین ټیسټ وګورو نو د یورین چې کوم ټیسټ وي دا سالټي وي. یعنې دې کې څه وي؟ زیاتره مونږ سره سالټس زموږ د بوډي نه څه کېږي؟ ایکسکریټ کېږي. یعنې زموږ په بلډ کې چې کوم سالټس را روان دي دغه سالټس بیا زموږ کډنیز ته چې راشي نو زموږ کډنیز هغه سالټس ایکسس اماونټ هغه بهر وباسي. او چې کوم مونږ سره نارمل بوډي کې د سالټس کم لیول دی، د سوډیم کلورایډ کم لیول دی، هغه مینټین وساتي. اوس کو زموږ سره د سالټ چې کوم فلټریشن دی هغه صحیح طریقې سره ونه شو. بیا چې ری ابزورپشن اف پوټیشیم دی هغه صحیح طریقې سره ونه شو. نو چې کوم ایکسکریشن دی هغه هم صحیح طریقې سره ونه شي. نو دغه شان زموږ په بلډ کې به د سوډیم کلورایډ چې کوم لیول دی هغه به سیوا کیږي. او د سوډیم کلورایډ لیول سیوا شو اتوماتیکلی زموږ بلډ پریشر دې سره شي سیوا شي. نو فرست اف آل کډنی پرابلم هر چاته چې کلم د ګردو مسله راځي نو د ګردو د مسلې د وجې نه به د چې کوم بلډ پریشر دی هغه به چې دی افیکټ کیږي، هغه به یا اپ کیږي یا به ډاون کیږي. ځکه چې کلم د سوډیم کلورایډ لیول زموږ په بلډ کې سیوا کیږي زموږ بلډ پریشر به انکریز کیږي. چې کله د پوټیشیم لیول زموږ په بلډ کې سیوا کیږي زموږ بلډ پریشر به ډاون کیږي. اوس پوټیشیم او سوډیم دواړه چې موږ سره مینټین ساتي دا به څوک ساتي؟ دا به زموږ کډنی ساتي. دویم بیا موږ سره راځي اډرینل ګلینډ ټیومر یا د موږ دویم نوم وایو الډوسټیرویزم. اډرینل ګلینډ ټیومر زموږ د کډنیز د پاسه یو دوه آرګنز پراته دي رایټ اینډ لیفت طرف ته. اډرینل ګلینډ د اډرینل ګلینډ بیا موږ سره کورټیکس او میډولا پارټس دي. د میډولا پارټ نه موږ سره میډولا پارټ نه اډرینالین هارمون ریلیز کیږي. دغه اډرینالین هارمون هغه څه چل کوي؟ زموږ چې کوم بلډ پریشر دی هغه انکریز کوي، زموږ سره هارت ریټ انکریز کوي، زموږ میټابولیک ریټ انکریز کوي، زموږ سره چې کوم سمپتھیټک نروس سیستم دی هغه اکټیویټ کوي. اوس کو اډرینل ګلینډ باندې دا نارمل فزیولوژي ده. اوس په اډرینل ګلینډ باندې راغی ټیومر چې دی یو ان کنټرول سیل گروث په دغه ځای کې وشو. زیات اماونټ کې چې کم دی سیلز په اډرینل ګلینډ باندې پیدا شو، ټیومر راغی، رسولی راله. د هغې د وجې نه څه چلو شي؟ زموږ سره چې کوم اډرینل ګلینډ دی په زیات مقدار کې اډرینالین هارمون پیدا کوي. اوس چې کوم اډرینالین هارمون موږ سره جنرالي فزیولوجیکلی زموږ په بوډي کې پیدا کېدل نو ایٹ دی ټایم اف سټریس په دا پیدا شو. زموږ په بوډي کې چې کله سټریس کنډیشن به راغی نو اډرینالین هارمون به ریلیز شو، زموږ به د هارت ریټ، زموږ د ریسپایریټري ریټ، زموږ چې کوم بلډ پریشر دا به انکریز شو، زیاته ګلوکوز لیول به زموږ هغه انکریز شو. چې کوم سٹور ګلوکوز بو زموږ په مسل کې زموږ په لیور کې هغه به چې کم دی د څه کړل واپس ګلوکوز ته کنورټ کړل، ګلایکوجن نه به ګلوکوز ته کنورټ کړل، موږ ته به زیات اماونټ کې انرژي راکړه. هغه زیاته انرژي باندې به موږ فایټ وکړو اګینست دغه سټریس.
نو دا موږ سره د سټرس په کنډیشن کې فزیولوژیکلی ریلیز کېده اوس چونکې په د باندې ټیومر راغی د ټیومر د وجې نه اډرینل ګلینډ څه چل کوي زیات اماونټ کې هغه اډرینالین هارمون ریلیز کوي اوس زمونږ په بلډ کې د اډرینالین لیول سیوا کیږي اتوماتیکلی زمونږ بلډ پریشر زمونږ ریسپایریټری ریټ زمونږ هارت ریټ په دې سره څه کیږي سیوا کیږي سو د سیکنډ ریزن از اډرینل ګلینډ ټیومر چې کلم په اډرینل ګلینډ کې مسله رااله اډرینل ګلینډ باندې ټیومر راغی اډرینالین به زموږ په بلډ کې زیات اماونټ کې پیدا کیږي زیات اماونټ کې وموندې شي د هغې د وجې نه به زموږ بلډ پریشر سیوا کیږي درېیم د موږ سره تایرویډ پرابلم تایراید پرابلم زموږ سره په تایراید ګلینډ دې ځای کې یو ګلینډ پروت دی او هغه تایراید ګلینډ تایراید هارمون ریلیز کوي دغه تایراید هارمون چې کله په زیات اماونټ کې ریلیز کیږي هغې ته بیا موږ وایو هایپر تایرویډزم او چې کله دا په کم اماونټ کې ریلیز کیږي بیا ورته موږ وایو هایپوتایرویډزم اوس هایپر تایرویډزم کې تایراید هارمون زیات ریلیز کیږي اوس تایراید هارمون زیات ریلیز کیږي نو د هغې د وجې نه بعد زموږ هارت ریټ زموږ ریسپایریټري ریټ زموږ میټابولیک ریټ دا به څه کیږي سیوا کیږي بس ځکه چې دا هم زموږ سره زیات اماونټ کې موږ ته انرژي راکوي چې دې څه چلو کې زیات اماونټ کې موږ ته په دغه وخت کې انرژي پکار وي نو چې کله هایپر تایرویډزم دی تایراید هارمون زیات ریلیز کیږي نو زموږ بلډ پریشر به هغه به څه کیږي سیوا کیږي به خو چې کله تایراید ته پرابلم راغی دا فزیولوژیکلی او تایراید ته پرابلم راغی دی چې کم دی انفارچونیټلی زموږ ته دا نه دی ریکوایر دی د پرابلم د وجې نه تایراید هارمون زیات اماونټ کې ریلیز کوي د هغه زیات ریلیز کېدو د وجې نه څه چلو شي زموږ سره تایراید هارمون لیول زموږ په بلډ کې سیوا شي نو چې هغه سیوا شي نو زموږ سره اتوماتیکلی زموږ چې کم بلډ پریشر دی هغه څه شي انکریز شي سو دی تھرډ ریزن از تایراید پرابلم فار سټینوسس اف ایورټا بای برث کله کله ماشوم چې کله پیدا شي نو بای برث دغه چې کوم ایورټا دا کوم چې زمونږ لارجسټ آرټري ان اور بوډي دا کوم چې زمونږ بوډي ته بلډ سرکولیشن یا چې کوم بلډ هغه ورکوي ایورټا از د لارجسٹ آرټري ان اور بوډي نو څه چلو شي د ایورټا کې بای برث سټینوسس راشي د ایورټا چې کوم لیومن دی کوم چې د هغې ایورټا چې کوم لیومن دی هغې کې تنګوالی راشي اوس چې کله هغې کې تنګوالی راشي نو چې کله هم زمونږ بلډ دغه ځای ته راورسي نو زمونږ بلډ چې کله د ایورټا ته رارسي نو دغه ځای کې به دې کې سټینوسس تنګوالی راغلی دی نو د دې ایورټا نه تېرېدو دپاره به هغه خپل پریشر څه کوي سیوا کوي به لکه د دې به زه یو مثال درکم کله چې مونږ جنرالي خلک چې کوم دی گاډي لامبوي یا بل څه کوي نو دې موټر ولګوي پیپ چې کم دی د سره لاس کې وي خو که د پیپ دغه شان دی ګاډي ته نیولي وي نو د هغې پریشر یو شان وي خو کله دی داسې کار وکړي چې دې باندې پریشر اپلای کړي یا په دې باندې دا یو ګوته په دې پایپ باندې کېږدي نو د هغې پریشر څه شي سیوا شي نو دغه شان چې کله هم زموږ سره اوس د بلډ را روان دی په دې آرټریز کې او چې کله هم دی د ایورټا ته رارسي نو هلته کې څه چللی دې ځای کې اوس موږ سره سټینوسس راغلی دی دا ځای کې پریشر اپلای شوی دی نو د هغې د وجې نه زموږ د بلډ پریشر څه شي سیوا شي او دا کله کله موږ سره بای برث کېږي سو فورث ریزن یا کاز چې کوم زموږ سره د های بلډ پریشر دی نو هغه څه چې دی سټینوسس اف ایورټا دا کله چې زموږ سره د ایورټا کې سټینوسس راغی د ایورټا کې لیومن چې دی هغه تنګ شو د هغې د وجې نه به څه چلو شي زموږ بلډ پریشر به سیوا کېږي اوس ګوره زموږ بوډي ته د بلډ رسد دا ډېر زیات ضروري دی که نیوټرینټس دي که ډرګ سبسټانس دی زموږ په بوډي کې چې کم اکسیجن دی دا که زموږ هر یو سیل او ټیشو ته رسول غواړي نو دا به څه په ذریعه باندې ځي د بلډ په ذریعه باندې به ځي اوس که دغه بلډ کې د مورلیس ریزن د وجې نه د ده کې سیواوالی راځي کموالی راځي دواړو کنډیشن کې موږ ته څه کېږي نقصان پیدا کېږي سو دا موږ سره څه دا موږ سره کازیز و چې د کوم کازز د وجې نه به زموږ سره زموږ بلډ پریشر څه کېږي سیوا کېږي به اوس هغه فیکټرز چې کوم ته مونږ وایو ریسک فیکټر مونږ څه ته وایو یعنی داسې کنډیشنز چې د هغې د وجې نه زمونږ بلډ پریشر هغه انکریز کیدی شي زمونږ بلډ پریشر چې کوم دی افیکټ کیدی شي نو پای کې چې کوم مونږ سره فرست فیکټر دی هغه دی فیملی هسټري یو کس دی هغه ته جینیټیکلی د هغوی خانداني طور باندې د بلډ پریشر سره سیوا را روان دی نو چې کله جینیټیکلی د بلډ پریشر سیوا را روان دی نو داسې وي د دوی د پیرنټس چې کوم جینز دي د هغې د وجې نه ده ته هم چې کوم دی داسې څه شو هغه را ټرانسفر شو نو فیملی هسټري پوزیټیو را روانه ده دیس از د مین ریسک فیکټر چې کوم یو خلکو خانداني یو بلډ پریشر دا مسله را روانه ده نو فیملی هسټري دا په کې سره یو مین ریسک فیکټر دی دویم د موږ سره ایج جنرالي که موږ لکه دا هغه ریزنز دي چې د کم د وجې نه پوسیبلیټي ده چې یاره ده کې بعد د بلډ پریشر هغه به څه کېږي هغه په ده کې راتلی شي دا پوسیبلیټیز دي دیس از ناٹ د کازز دیز آر د ریسک فیکټرز دویم د موږ سره ایج که د یو کس ایج هغه سیوا کېږي یعنی ایج څونه سیوا کېږي یو کس ایج دی هغه 65 ایئرز نه ابو کېږي نو دا یو ریسک دی 65 ایئرز ته رسېدل دا د بلډ پریشر دپاره یو ریسک دی چې د کې به څه کېږي د بلډ پریشر مسله به دته جوړېږي
دریم د موږ سره لکه که موږ وګورو بیا د ښځو په نسبت باندې په سړو کې د بلډ پریشر مسله سوي سیواوي نو دغه شان دا نه چې په ښځو کې به بلډ پریشر نه راځي بلډ پریشر هغې ته هم کیدی شي لیکن ریسک چې کم دی هغه څه شي سړو ته سیوا دی ایز کمپیر ټو فیمیل زنانه اوبیسیټي یو کس دی د هغه وجود چې کم دی غټ دی نو ده ته هم چې کم دی د بلډ پریشر مسله راتلی شي په دې بلډ پریشر اوبیسیټي سره لوجیک سری د اوبیسیټي د وجې نه بلډ پریشر ولې سیوا کیدی شي اوس د اوبیسیټي زموږ سره زموږ په بوډي کې آرټریز اینډ وینز تیر شوي دي اوس یو انسان دی د هغه اوبیس کیږي نو اوبیسیټي ولې راځي چې کله د فیټي ټیشوز چې کم دي ایډیپوز ټیشوز چې کوم فیټس دي نو هغه د په بوډي کې سیوا کیږي اوس زموږ سره آرټریز اینډ وینز تیر شوي دي نو د هغې د پاسه د دې فیټس د وجې نه په دې آرټریز او وینز باندې پریشر چې کم دی هغه اپلای کیږي نو د هغې پریشر د وجې نه د لیومن تنګ شي او د هغې لیومن تنګېدو د وجې نه د بلډ چې کم پریشر دی هغه څه شي سیوا شي نو اوبیسیټي دا ون اف د ریزن دی چې کله اوبیسیټي وي نو بلډ والیوم به سیوا کیږي د بلډ والیوم د سیوا کېدو د وجې نه د بلډ والیوم د سیوا کېدو د وجې نه به چې کم پریشر دی د په آرټریز باندې نو هغه به څه شي سیوا به شي تاسو ته لکه ما مثال درکړو بالفرض یو پایپ دی هغه پایپ چې دی هغې کې اوبه روانې دي او په دغه پایپ باندې زه څه چل کوم پریشر پې اپلای کوم نو دې کې به د اوبه بیا څه وي چې څنګه ما د دې نه مخکې تاسو اگزامپل درکړه دې کې بیا د اوبه په پریشر باندې څه کېږي بهر طرف ته به وځي نو دغه شان د اوبیسټي د وجې نه فیټس چې کم دي زموږ په بوډي باندې سیوا شي او د هغې فیټس د سیوا کېدو د وجې نه څه چلو شي چې کم پریشر دی هغه په آرټریز باندې سیوا شي او د هغې د وجې نه د بلډ پریشر زموږ څه شي انکریز کېږي ډایټ چې دی که موږ نیوټریشن طرف ته وګورو ډایټ از د موسٹ امپورټنټ ان هایپرټینشن ډایټ چې دی دا یو ډېر زیات غټ ریسک فیکټر دی زموږ د هایپرټینشن لپاره بیا ډایټ کې دوه خبرې دي یا یو څیز موږ زیات اخلو یا یو څیز چې کم دی موږ کم اخلو لکه فار ایگزامپل موږ سالټس چې کم دی په زیات مقدار کې اخلو اوس چې کله زموږ سره د سالټس چې کم دی اماونټ سیوا کیږي نو د هغې د وجې نه به زموږ بلډ پریشر سیوا کیږي هر کله چې د بلډ پریشر مریض یو ډاکټر صاحب ته لاړ شي نو ډاکټر صاحب ورته وایي چې ته به په خپل انټیک کې به غوړ به کم کې او مالګه به څه کې دا به کمه کې اوس مالګه څه شي دی دا سوډیم اینډ کلورایډ دی سوډیم کلورایډ دا پازیټیو چارج دی سوډیم کلورایډ چې کله زموږ په بلډ کې سیوا کیږي پوټیشیم به چې کم دی هغه ډاون کیږي چې کله د سوډیم لیول سیوا کیږي زموږ بلډ پریشر به اټومیټیکلی څه کیږي سیوا کیږي به نو سالټس که چېرې موږ د سالټس چې کم دی انټیک زموږ سیوا دی نو د دې د وجې نه به زموږ بلډ پریشر سیوا کیږي یا دویم زموږ سره اویلز چې کله زموږ سره اویلز زموږ انټیک سیوا دی د هغې د وجې نه به یعنی اویلز هغه لکه دا چې کوم موږ سره ګي غوړي ملاویږي د دې د وجې نه څه چلو شي اوس موږ غوړي بار بار اخلو د دې د وجې نه زموږ په دې رګونو کې چې کوم زموږ د رګونو کې غوړوالی دی هغه سیوا شي هغه غوړوالی ځای په چکناهټ وغیره په یو ځای کې نښلي د هغې د وجې نه لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره آرټریز دي او په دې آرټریز کې اوس مسلسل د بلډ روان دی او دې کې چې کوم ستا د اویلز لیول دی هغه سیوا دی نو دی یو ځای کې داسې معمولي نښلي هغې د وجې نه دپسې نور نه دی چې دا کم د آرټري لیومن دی هغه کم شي او د هغې لیومن د کمیدو د وجې نه زموږ سره بیا چې بلډ په دغه ځای کې تېرېږي هغه په هائی پریشر سره تېرېږي او زموږ بلډ پریشر د دې وجې نه څه کېږي انکریز کېږي سو دیس از ون اف د موسٹ امپورټنټ ریسک فیکټر فار هائی بلډ پریشر فار هایپرټینشن اینډ دویمه زموږ سره چې هر کله زموږ د پوټیشیم لیول ډاون دی یعنی موږ څه چل کوو پوټیشیم انټیک چې کم دی زموږ کم دی نو د دې د وجې نه هم زموږ د سوډیم لیول سیوا کیږي او بلډ پریشر به زموږ انکریز کیږي پوټیشیم چې کم دی دا په کیلو کې په بناناس کې د پوټیشیم چې کم اماونټ هغه زیات مقدار کې موندی شي او د دې د وجې نه موږ له کیلې چې دی هغه زیات خوراک پکاري په هائی بلډ پریشر کې نو ډایټ کې که کله مونږ د سالټس او د اویل لیول به چې دی سالټس او اویل انټیک به چې دا مونږ کمو او د پوټیشیم انټیک به مونږ سیوا کوو نو که کله دا سیواوي دیس از ا ریسک فیکټر فار هایپرټینشن الکوهل زموږ سره که کم یو کس څه کوي الکوهلیزم کوي نو د الکوهل د وجې نه هم دا یو ریسک فیکټر دی چې کم کس الکوهل یعنی شراب وغیره څکي د هغې د وجې نه هم زموږ ته د هایپرټینشن مسلې راځي د هایپرټینشن مسله موږ سره د الکوهل د وجې نه هم راتلی شي ډرګز بعضې موږ سره داسې ډرګز وي چې موږ څنګه وایو ډرګ انډیوس ډیزیزز موږ ډرګ چې دی د بیمارۍ د ټریټمنټ دپاره استعمالو لیکن کله کله څه چلو شي ته یو بیمارۍ کې مسله کې ډاکټر صاحب ته لاړې خو تا ډاکټر صاحب ته دا مسله ونه وي چې یاره ما ته بلډ پریشر مسله هم راځي دغه بلډ پریشر په دغه وخت کې دی خو تا ته پته نه لګي یا ډاکټر صاحب چې کوم دی د هغې ډایګنوز صحیح طریقې سره ونه کړه نو د هغه ته داسې ډرګز درکړي داسې میډیسن تا ته درکړي چې د هغې میډیسن د وجې نه ستا خو یو بیماري ټریټ شي لیکن بل طرف ته د هغې ډرګز د وجې نه تا ته یو نیو بیماري ولګي چې ته بیا موږ وایو ډرګ انډیوس
डिजीज خو چې کله تا ته ډرګ د وجې نه هایپرټنشن ولګي دې ته به موږ وایو ډرګ انډیوسډ هایپرټنشن، یعنی د ډرګ د وجې نه تا ته څه چلو شو، ستا د بلډ پریشر مسله تا ته راغلی، ستا بلډ پریشر سیوا شو. بل موږ سره ټوبیکو که یو کس سموکینګ کوي، ټوبیکو یا سموکینګ یوزینګ، یو کس چې دی هغه ټوبیکو استعمالي، یو کس چې دی هغه سموکینګ کوي، نو سموکینګ یا ټوبیکو په دې کې موږ سره نیکوټین دی، نیکوټین د وجې نه زموږ بلډ پریشر هغه موږ سره څه کېږي، انکریز کېږي. انشاءالله د دې چې کوم میکانیزمز دي په نیکسټ ویډیو کې بیا هغه موږ انشاءالله تفصیلي وایو. سټرس کنډیشن، یو کس دی په هغه باندې بار بار سټرس راځي، لکه یو کس دی د کور ذمہ دار دی او هغه چې دی نن سبا ګراني ډېره زیاته ده، یا الله زه به د کور دا مسلې څنګه حل کوم، غوړي چې کم دی کم ځای ته ورسېدل، اوړه چې دی کم ځای ته ورسېدل، او دی هر وخت سټرس کنډیشن کې راځي، سټرس کنډیشن کې راځي. نو د سټرس په کنډیشن کې زموږ سره اډرینالین زیات ریلیز کېږي، د اډرینالین د زیات ریلیز کېدو د وجې نه څه چلو شي، زموږ بلډ پریشر سیوا کېږي. یو کس دی هغه سره د پیپر غم دی، زما ایگزام را روان دی، څه چل وي، زما چې کم دی پیپر را روان دی، هغې کې به زه څه کوم، ما خو تیاري نه ده کړې، ما سره چې دی دا کمې دی، ما سره هغه کمې دی. نو د سټرس اغستو نه هیڅ هم نه جوړېږي، الټا هغه زموږ صحت ته چې دی نقصان راکوي. د سټرس په ځای باندې ته محنت وکړه او د هغې سټرس د وجې نه زموږ سره اډرینالین به زیات ریلیز کېږي، چې اډرینالین زیات ریلیز کېږي او دا بار بار زیات ریلیز کېږي، نو زموږ بلډ پریشر به څه وي، هغه به سیوا کېږي. سو دیز آف د پریګننسي د وجې نه هم موږ سره بلډ پریشر سیوا کېدی شي، لیکن دیٹ از انادر ایشو اینڈ اٹ ویل بی اسټډي اینڈ وی ویل بی اسټډي اباؤٹ پریګننسي induced hypertension in next lecture inshallah. نو دا موږ سره هغه ریسک فیکټرز دي چې د کم د وجې نه موږ سره بلډ پریشر څه کېږي، انکریز کېږي، بلډ پریشر سیوا کېدی شي. سو دیز آر دی ریسک فیکټر، دیز آر ناٹ دی کازز بٹ دیز آر دی ریسک فیکټر which those factors which have the ability to increase, which have the ability to produce hypertension in your body. بیا مونږ وایو کلاسیفیکیشن اف هایپرټنشن. اوس د هایپرټنشن مونږ سره دی کلاسیفیکیشن، یعنی مونږ به په کم کنډیشن کې په هایپرټنشن کنډیشن کې به یو چې کم مونږ سره یو دی سیسټولیک اینڈ یو دی ډایسټولیک، د کنټریکشن سټیټ اف هارت، د ریلیکسیشن سټیټ اف هارت. که کله زمونږ سره نارمل ویل یو څه ده 120/80 mmHg، د دې چې کوم یونټ دی مونږ سره هغه دی mmHg. که کله 120 نه والا تر د 120 نه والا تر د 139 پورې 129 پورې او د 80 نه والا تر د 90 پورې چې کوم سره بلډ پریشر دی دا سری د مو سره نارمل بلډ پریشر دی. سوري د 120 نه بای 80 نه د دینه چې مو سره کم ډاون دی نو دا مو سره سری نارمل بلډ پریشر دی. بیا چې مو سره پری هایپرټنشن سټیټ، پری هایپرټنشن سټیټ دا مو سره هغه کنډیشن دی چې په دې کې مونږه په هایپرټنشن کې نه یو، لیکن ستا ته یو قدم چې کم دی د هایپرټنشن طرف ته سو شوي لاړې، نو هغه مو سره کم دی د 120 نه 139 پورې سیسټولیک بی پی اینڈ 80 نه والا تر د 90 پورې ډایسټولیک بی پی. او چې کوم موږ سره سټیج 1 دی د هایپرټنشن لپاره هغه دی د 140 نه والا تر د 159 پورې چې کوم سیسټولیک بی پی ده، او چې کوم ډایسټولیک بی پی ده هغه دی موږ سره د 90 نه والا تر د 99 پورې. دیس از دی فرست سټیج اف هایپرټنشن. او چې کوم موږ سره بیا کریټیکل کنډیشن دی سټیج 2 دی، نو چې کله تاسو سره د 160 نه اباو شو هایپرټنشن سیسټولیک بی پی او د 100 نه سیوا شو ډایسټولیک بی پی. سو دیس از دی سټیج 2 یا سټیج 2 هایپرټنشن، د هغه کنډیشن دی چې کوم موږ سره سیکنډ سټیج دی د هایپر ټنشن لپاره. نو ان شاء الله زما امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي یې. په دې کې مونږ وویل چې هایپرټنشن، های بلډ پریشر دا څه شی دی، سیسټولیک او ډایسټولیک بی پی چې کله هغه مونږ سره څه کېږي هغه سیوا کېږي، د هغې د وجې نه مونږ سره بلډ پریشر سیوا کېږي. بیا بلډ پریشر مونږ وویل چې یاره بلډ پریشر د وینې چې کم دباو دی زمونږ د آرټریز په وال باندې دا دی مونږ سره بلډ پریشر. دغه شان بیا مونږ وویل چې ټایپس نو یو د موږ سره پرایمري او پرایمري هایپرټنشن یا ایزینشیل هایپرټنشن د دې کازز چې دی هغه ان نون دی. دویم د موږ سره سیکنډري هایپرټنشن، بیا مونږ د هغې کازز باره کې ویل چې د کډني پرابلمز د وجې نه، اډرینل ګلینډ ټیومر د وجې نه، تایراید پرابلم د وجې نه، سینوسس اف اورټا بای برث. دغه شان بیا د هغې د ریسک فیکټرز، بیا کلاسیفیکیشن اف هایپرټنشن. انشاءالله مونږ به د انټي هایپرټنسیو ډرګز باره کې اوس وایو. په دې کې چې دی یعنې د الډوس چې کوم مونږ سره اډرینل ګلینډ دی، په اډرینل ګلینډ کې کم مسلې راتلی شي، لکه اډرینل ګلینډ مو سره الډوسټیرون ریلیز کوي. الډوسټیرون چې دی هغه څه چل کوي، انجیوټینسین 2 چې دی هغه په دې باندې ایکشن کوي چې کوم زموږ سره د لیور نه انجیوټینسین هغه ریلیز شي. بیا چې انجیوټینسین کنورټینګ انزایم زموږ د لنګز نه ریلیز شي هغه کنورټ کړي انجیوټینسین 1 ته، بیا انجیوټینسین 1 چې کم دی انجیوټینسین 2 ته کنورټ کړي، او بیا چې هغه موږ سره الډوسټیرون ریلیز کړي. الډوسټیرون چې کم دی زموږ د سوډیم لیول هغه انکریز کړي، د پوټیشیم لیول چې کم دی ډیکریز کړي، زموږ سره بلډ پریشر هغه سیوا شي. د دغې بند ACE inhibitors وغیرہ وغیرہ چې دا څونه موږ سره انټي هایپرټنسیو ډرګز دي. ان شاء الله in next lecture we will study about their